اوس سوال تاسو نه دا دی چې په دې دعا کې پاتې څه شو؟ یو شی ماته داسې یاد کړئ چې دې کې نه دی ذکر شوی. یو شی څوک نشي را پیدا کولی چې هغه په دې کې نه وي. او که ته ډېر نظر وچولې چې پلانی شی پلانی شی، نو دلته لنډه خبره وشوه چې یا الله عافیت راکړه په دنیا او په آخرت کې، او یا الله بخښنه راته وکړه او عافیت په دین کې او په دنیا کې. د دنیا په باره کې هم د الله نه سوال کوه، په بچو کې عافیت، په مال کې عافیت، او بیا لوی سوال یا الله زما په عیبونو او زما په عورت باندې پرده راواچوه. دا لوی نعمت دی چې الله په چا باندې پرده راواچي په دنیا او په آخرت کې. پرده صرف د دنیا نه چې د دنیا لپاره غواړي، غواړه د الله نه دنیا او آخرت کې پرده. او که چېرته داسې وشي بل پرده سړي نه دنیا کې پرده اوچته شو، دا دنیا ذلت دی. خو لوی ذلت هغه دی چې آخرت کې د سړي نه پرده اوچته کړی شي. ځکه چې دلته به یو څو د شمار کسان تا نه خبر شي، هلته تا نه د آدم علیه السلام نه واله د آخرني کسه پورې ټول د نه خبرېږي. که چېرته الله د نه پرده اوچته کړه، د الله رحم دی چې موږ باندې پردې اچولي دي. که چېرته دا پردې به موږ باندې نه وی که نه، زموږ په دې تندي باندې لیکلی کېدی روزانه چې موږ دا ګناه کړې ده، نو موږ به د یو بل سره لاسونه به نه وی میلاو کړی. دا خو د الله رحم دی چې به موږ پرده را اچولې د یو بل نه پېژنو. او که چېرته د ګناه بین وی بین، او چې چا ګناه کړی او د ده نه بین تلی ما او تا به د یو بل سره نه وناس چې یاره نښه دا دی د ګناهګار سړي چې د ده نه به بین ځي، د ګناه یو خپل بین وی ما او تا به د یو بل سره نه وی ناس. او په دې مه دوکه کېږي چې الله را باندې پرده را اچولې ده. ګورې د کوم رب چې د باندې پرده را اچولې دغه رب یې د نه اوچتولی هم شي. ګورې نو په دې دوکه کېږه مه، بلکې شکر د الله ادا کوه او یریږه. شکر ادا کوه یریږه. دې ته سوچ مه کوه چې ګورې زه ډېر ښه سړی یم یا زما کمال دی. هېڅ کمال دې نشتي. اولنۍ او اخرنۍ خبره دا ده چې الله د باندې رحم کړی دی چې پردې د باندې را اچولی دی. بس نو داسې نه چې د پردې د لاسه دوکه شي او ګناهونو له ښه زور ورکړي چې یاره پرده خو هسې هم پرته ده، او که الله د نه اوچته کړي نه بیا. بله دا چې یا الله وآمن روعاتي د یرې نه مې په امن کا، که هغه یره د دنیا ده او که یره د آخرت. بیا ګوره لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې د سهار او ماښام اذکار څوک ووایي د الله په حفاظت کې شي. دلته تللی سوال ته وګوره چې یا الله ما وساته د مخې نه، د شا نه، د ښۍ نه، د ګس نه، د بره نه، د لاندې نه، او چې الله ستا دا دعا قبوله کړي. او دا ته سحر هم الله ته وایې او دا ته ماښام هم الله ته وایې، نو څنګه به الله بیا د دې سړي حفاظت کوي؟ عجیبه حفاظت به بیا د ده کېږي. ځکه چې ته کوم سوال وکړو دا موږ پرېښودي دی او ګرځو وروره په انسانانو پسې منډې وو، په هغه وظیفو پسې منډې وو چې د هغې د سره اصل نسل نشته. دا ده که د دې نه ښه وظیفه شته؟ یو سړی وظیفه غواړي که نه، دا وظیفه نن والی ځه سحر ماښام دا ذکر او دا دعا وایه، الله به دې ساتي. سحر ماښام. دریم ذکر د ابان ابن عثمان نه دا روایت نقل دی، او دا روایت امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی. هغه وایي چې سمعت عثمان، ما د عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا خبره اورېدلې ده. هغه وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې. هسې یو خبره دا یاده کوي ورې چې موږ ته الله هغه مجالس نصیب کړي دي چې په هغې کې خو ځینو د رسول الله وسلم تذکره کېږي. دلته د بزرګانو قصې او تاویلې ماویلې نه بیانېږي. دلته ستا مذهب، زما مذهب، د هغه مذهب، د ده مذهب، دا قصې نه بیانېږي. دلته خبره د قرآن او د حدیث کېږي، د صحابه کرامو او د دین د بزرګانو مستند قصې پکې کېږي. دا د الله رحم دی. اوس ګوره دا وظیفې چې کوم مولیان دا بې سنده وظیفې ورکوي، نو وایي څه وایي دا پلاني بزرګ په پلاني کتاب کې ویلي دي چې دا ډېره مفید نسخه ده، او یو بزرګ ویلي دي چې دا زما تجربه ده،
او یو بزرگ په خوب کې لیدلی دي چې چا ورته دا وظیفه ښوولې ده دلته دي چې دا کومې وظیفې نو زه اول تا ته وایم حدیث د پلاني صحابي ده پلاني کتاب کې راغلی دی هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي او یا د صحابي خبره نو په دې شکر ادا کوئ دا مجالس وما یلقاها الا ذو حظ عظیم د لوی برخې خاوند چې د هغه په نصیب کېږي د دین مجالس نو د دین په نوم خو ډېر مجالس دي بیا د دین په نوم چې کوم مجالس دي په هغې کې چې د چا په نصیب هغه مجالس شي چې هغې قرآن او حدیث بیانېږي سوچه دین در الله لوی نعمت دی نو د جنت په باغچه کې سړی ناست او قرآن او حدیث یې زده کوي ځکه چې حدیث کې د علم د مجالسو ته د جنت باغچه ویلی شوې ده ریاض الجنه ابلوز یو عالم ډېره ناشنا خبره وکړه عربی عالم و وایي زه د یو مشر عالم په درس کې ناست او د علماو چې الله والا علما یي که نه او کې عجزي دا قصې نه کوي زه هلته نه ځم او زه دلته نه ځم او د هغه په مجلس کې نه کښېنم نو هغه وایي زه ناست وم نو یو سپین ږیری ناست و په دې مجلس کې نو هغه داسې ساګرمۍ اګرمۍ غونته کې وکړو داسې لکه داسې ښکاره کړه چې تنګ شوی دی نو یو بل سپین ږیری خوا کې ناست نو هغه د ځان سره څه بنګ بنګ وکړو خو زه په خبره پوه نه شو نو ما وایي که څه دی ما ته څه وایي نو ما ورته چې تاسو څه وایي وایي ما ته وایي چې دی د جنت په ټوکړه کې ناست دی او د حالاتو ته وګوره دلته سړی دا چلونه کوي لکه ته خو د جنت په ټوکړه کې ناست د جنت په باغچه کې ته ناست او ګرمي کې او کله سړګری او کله یو شی کله بل شي نو ډېر حیران شوم چې سپین ږیري ته وګوره او د عمر ته وګوره د خبرې ته وګوره او د احساس ته وګوره چې زه دې ټیم کې د جنت په باغچه کې ناست یم نو دې کې زموږ دپاره هم تیزي دی ګوره دلته چې تاسو ناست یې که نه تاسو د جنت په باغچه کې ناست یې چې قسمه قسم میوې پکې میلاویږي سړي ته والله دې د دې مجالسو سره موږ د مرګه پورې تړلي وساتي دنیا وما فیها چې دنیا او څه پکې دي هغه راجمع کړي که نه په دې مجلس کې چې ته یو منټ کښېنې که نه دې ته نه رسي دې ته نه رسي دلته سکون دی دلته ثوابونه دي دلته اجرونه دي دلته د الله رضا ده دلته اطمینان دی دلته د غمونو ختمېده دي دا ګینټه چې موږ دلته کښېنو که نه د دنیا هر غم زموږ نه هېري هر غم زموږ نه هېري که داسې نه ده او چې د دې ځای نه بیا دې دنیا ته واوړې بیا به دا غمونه راګیر کړي دلیل دی په دې باندې چې څومره د دین سره د ځان وتړو دومره به د الله غمونه نه ساتي نو دلته عثمان بن عفان وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده من قاله چا چې دا وویې دا ذکر یې وویې یاد یې کړئ اسان دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شروع کوم په نوم د الله هغه ذات چې ضرر نشي ورکولی د هغه د نوم سره هیڅ شی په ځمکه کې او نه په اسمان کې او هغه ښه اورېدونکی دی او پوهه ذات دی یعنی شروع د هغه الله په نوم کوم چې د کم الله نوم دی اووی نو بیا څه شی تعالی ضرر په ځمکه او اسمان کې نشي درکولی ولې نه دا خو واضح دی الله په نوم دی شروع کړه خو ولې نشي ضرر درکولی صحیح دی دغه خو ټول دغه جواب دی ټولو دا صحیح دی بارک الله فیک تا چې د کم رب په نوم سره سحر کو ماښام دی کو د هغه رب په لاس کې د ټول مخلوقات دي نو چې الله نه غواړي او الله ته ساتي د هر مخلوق د ضرر نه نو څوک به دله ضرر درکړي 3 مرات دا به 3 پیرې وی لم تصبه فجأة بلا فایدې ته ګوره دې کس ته به ناڅاپي مصیبتونه نه رسیږي حتی یصبح تر دې چې سحر کی یعنی سحره پورې به دته چې ماښام یې ووې سحره پورې دته اچانک مصیبت نه راځي ومن قالها حين يصبح 3 مرات او چا چې بیا د
سحر وقت دري پیری لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي نو په ده باندې به ناڅاپي مصیبتونه نه راځي تر دې چې ماښام کي هلته ماښام بیا دا ذکر وي سحر پورې د الله بیا ساتي سحر دې بیا وي ماښام پورې د الله بیا ساتي او داسې دا سلسله د ژوند روانه او د مرګه پورې به د الله ساتي ذکر اوسه ګران نه دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دري پیری سحر وایا دري پیری ماښام وایا الله به دې د مصیبتونو او غمونو نه ساتي دلته یو سوال داسې کسان هم شته چې د اذکار وایي او مصیبتونه پرې راغلي دي شتي که نه شتي جواب د دې دا دی چې دا کوم مصیبت چې په ده باندې راغی سره د اذکارو په دې کې د ده لپاره خیر دی خو دی پرې نه پوهېږي لکه یو سړی دی سحر ماښام ذکر کوي صحیح شو او د مانځه نه بعد هم اذکار کوي او ډېر دینداره سړی دی او بچی بیمار شو مړ شو مصیبت نه دی دی که نه مصیبت هغوی ما اذکار وي د دې بچي په لویېدو کې د دې سړي دپاره خیر نه و او که دې لوی شی لکه څنګه چې خضر علیه السلام راولګېدو هغه ماشوم یې مړ کړو که موسی علیه السلام ورته یې ګوره بېګناه ماشوم هغه ورته بیا وضاحت وکړو چې الله ماته ویلي او د ده د مور پلار دپاره مور پلار یې دینداره و دا هلک چې لوی شو دی به بېدینه کېدو نو الله وغوښته چې دا بچی ختم شي او د دې په ځای وله دینداره بچی الله ورکړي اوس الله ته پته دی چې دا کوم ماشوم باندې دا مرض راغی او ختم شو الله ته د هغه د مستقبل پته و به کې خیر نه و و ظاهره کې خو موږ دې ته مصیبت وایو خو اصل کې دې مصیبت کې دې سړي دپاره څه پروت دی خیر پروت دی یو سړی اذکار وایي سهار ماښام مانځه نه به ټول اذکارو خیال ساتي مازدیګر کې اکسیډنټ وشو مازدیګر کې اکسیډنټ وشو اولو وایي ما خو اذکار ما مخکې دا خبره تاسو ته ذکر کړی و چې اذکار وایي نو په دې نیت یې وایي چې زه پې الله ته ځان نږدې کوم د الله سره د لالچي معاملات دنیوي مه کوئ ګورئ چېرې زه خو اذکار دې دپاره وایم چې الله مې د اکسیډنټ نه وساتي تقدیر کې که الله لیکلي راضي به صحیح ده وایه نیت زما د الله راضي کولو دی او که الله ورسره دنیا راکوي دغه بل نعمت دی خو زموږ اصل مقصد هغه څه دی الله راضي کول دې سړي ته اکسیډنټ ورسېدو د ده دپاره پکې خیر دی خو دی نه پوهېږي او ده وي یا الله ما وساته که نه ویلو که نه ویلي ده که چېرته د ده د اکسیډنټ نه وی شوی او دی پلاني او علاني ځي ته تللی وی هلته په ده باندې یو لوی مصیبت راته الله د هغه مصیبت نه د دې مصیبت د لاسه دی بچ کو دا اصل کې الله د هغه دعا قبوله کړې ده ورسېدی په دې مسله نو مطلب دا نه دی داسې نه چې یو سړی دا وایي چې یاره دا اذکار وایو بس اذکار خو رسول الله وسلم وایي ژوند کې د هغه هم سختې راغلې وي صحابه کرامو به اذکار وایي په ژوند کې سختې وي علما نیکان خلک د اوسه پورې اذکار وایي په ژوند کې مسلې او سختې شتي هغه په ظاهره کې سخته ظاهره کې مصیبت دی دننه پکې څه پروت دي خیر پکې پروت دي چې دې خیر نه ما ورته اکثر خبر نه شو څلورم ذکر دا روایت دی د عبدالله بن خبیب د خپل پلار خبیب رضی الله عنه او د پلار او زوی دواړه صحابه کرام دي د خپل پلار نه دا روایت را نقل کوي وایي چې خرجنا فی لیلة مطیره چې موږ یو پیر په داسې شپه کې ووتو چې سخت باران و ظلمة شدید او تکه توره تیارې والا شپه وه نطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي لنا رسول صلی الله علیه وسلم ملټو چې موږ له په مانځه کې امامتي راکړي قال فادرکته وی ما وموندو خبیب رضی الله عنه وی چې ما رسول صلی الله علیه وسلم وموندو وی ما ته ډایرک وی چې قل وایا بس داسې ورته وایه وی فلم اقل شیئا ما هیڅ ونه وي
ولې څه ونه وي یعنې څه ووایي هغه ته یې ووایه وایي ما څه ونه وي ثم قال قل وی بیا راته ووایي چې ووایه فلم اقل شیئا بیا ما و څه ونه وي دویم پیر ما څه ونه وي په دریم پیر راته ووایي چې قل وایه وایي ما ورته وایي چې ما اقول څه وایم یا رسول الله او دا د هغوی ادب او احترام یعنې په دریم پیر کې تپوس وکړي چې یا رسول الله څه ووایي وی راته وایي چې قل وایه قل هو الله احد والمعوذتين قل هو الله احد وایه او معوذتين ومعوذتين كم سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دا درې واړه چې را جمع کې سره د سورت اخلاص نو دې ته بیا معوذات ویلی کېږي وایه دا درې سورتونه حین تمسی و تصبح کله چې ماښام کې او کله چې سهار کې 3 مرات درې پیرې وایه تکفیک من کل شی دا به کافي شي ستا دپاره د هر شیز نه یعنې د کم کم ذکر فضیلت به بیانو هر یو چې بیانېږي الله به دې حفاظت کوي کافي به شي ستا دپاره غمونه به دې ختم شي خوشحالیانې به راشي چې کوم سړی په مخه د دې اهتمام کوي والله موږ ډېر بې پروا د دین په باب کې ډېر لاپروا خلک یو 3 سورتونه سهار او ماښام 3 پیرې تکفیک من کل شی دا به کافي شي ستا دپاره د هر شیز نه هر حاجت هر مسلې دپاره دلته یو فایده ته ذکر کم دلته په دې جوماتونو کې او زموږ په ملک کې او بعضو جوماتونو کې دغه نقشه د اذکارو لګېدلي سهار ماښام نه بعد سهار مانځه نه بعد دا وی ماسپښین به دا وی مازدیګر به دا وی دا ډېره ښکلې طریقه ده چې سړي ته اذکار رایدي خو دې کې یو مسله هغه ده چې د سهار د مانځه نه بعد به وي 3 پیرې قل هو الله احد 3 پیرې قل اعوذ برب الفلق 3 پیرې قل اعوذ برب الناس به ماښام یې بیا قشان لیکلي د دې سره د عوامو په ذهن کې دا خبره راغلې ده چې دا 3 پیرې دا د سهار او د ماښام د مانځه سره دي او زم که چېرته دا وضاحت یې پکې کولی چې نه د منځونو نه بعد خو یو پیر دی خو سهار مانځه نه بعد هم دی ماښام هم دی دا 3 پیرې څه سره تعلق ساتي د اذکارو سره اذکار د سهار او اذکار د ماښام نو چې اوس یو سړی خپل اذکار د سهار د مانځه نه بعد کوي نو څو پیرې به دا صورتونه وي 4 پیرې ځکه چې د مانځه سره هم دي او سهار اذکار که دی دغه ټیم کوي ښه اوس یو سړی دغه ټیم اذکار نه کوي نو بیا 3 پیرې ویلو ته ضرورت نشته نو دې خبرې ته ما سوچ کړی چې اکثر جوماتونو کې دا وضاحت یې ورسره نه یې کړی لیکن عوام به دا سوچ والي او ذهن ته ډایرکټ دا خبره راځي چې یاره دا 3 پیرې چې به وی نو دا به د سحر د منځه نه بعد او د ماښام باقي منځونو نه بعد به یو پیر وي